سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته پاکستان د وسلوالو ډلو او غاښونو په تړاو خپل اندېښنې له امریکا سره شریکې کړې دي. پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو په دوام د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې ګواکې اسلامي امارت په خپله باکه سیمه کې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې او زیاتوي چې په دې هېواد کې د وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو د راسېدو موضوع یې له امریکا سره هم شریکه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوچ په یوه خبري کنفرانس کې ویلي له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره په سیمه کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې له امریکا سره شریکې کړي او په دې اړه د دواړو هېوادونو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایانده ممتاز زهرا بلوچ زیاتوي موږ د وسلوالو ډلو د ګواښونو په تړاو چې پاکستان ورسره مخ دی او یادو ډلو چې پرمختللي پوځي تجهیزات یې هم ترلاسه کړي او په پاکستان کې په لویو بریدونو کې ښکیل دی اسلام آباد دغه اندېښنې واشنګټن سره شریکې کړي دي. ممتاز زهرا بلوچ هم دغه راز ویلي پاکستان او امریکا هڅه کوي چې د اسلامي امارت لخوا ډاډ ترلاسه کړي چې له وسلوالو ډلو سره په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل کوي. ممتاز زهرا بلوچ زیاتوي باور لرو چې وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته بلکې د پاکستان په ګاډونو ګاونډیو او ټولې نړۍ ته یو ګواښ دی. مهمه ده چې د اسلامي امارت چارواکي په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو د پناه ځایونو پر وړاندې اقدام وکړي. نوموړي دا تورونه پر داسې مهال لګوي چې د 3 کالونو په تېرېدو سره افغان خاوره د هیڅ هېواد پر ضد نه ده کارول شوې او اسلامي امارت د پاکستان امنیتي مسله د یاد هېواد کورنۍ موضوع بللې. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټیو میلر په افغانستان کې د امریکا لخوا د پاتې شویو پوځي بنسټونو او وسلو په تړاو ویلي چې پاکستان د امریکا یو دوست هېواد دی او امریکا به په هر ډول شرایطو کې د پاکستان ترڅنګ ولاړه وي. میټیو میلر په دې اړه زیاتوي چې زه به په راتلونکو 2 میاشتو کې د کوم اقدام په اړه خبرې ونه کړم خو لکه څنګه چې تاسو په تیرو وختونو کې لا ما اورېدلې موږ ګډې همکارۍ ته دوام ورکوو او ژمن یو چې ټول هغه مهم لومړیتوبونه عملي کړو چې ولسمشر ټاکلي دي. پاکستان اوس هم د امریکا لپاره مهم او د متحده ایالاتو یو مهم ملګری دی. موږ تمه لرو چې تر راتلونکو 2 میاشتو همکاریو ته دوام ورکړو. په ورته مهال په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زهرا بلوچ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي افغانستان د هیڅ چا پر وړاندې تهدید نه دی او په خبره یې اسلامي امارت په خپل ژمنې کلک ولاړ دی او افغان خاوره د هیڅ چا پر ضد نه کارول کیږي. د سهیل شاهین په خبره ځینو وسلوالو ډلو جرړې نورو هېوادونو کې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وکړي او اسلامي امارت هم په نورو هېوادونو کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. ښاغلی سهیل شاهین په دې اړه زیاتوي لکه څرنګه چې موږ په مقرره ډول ویلي چې د نورو په خلاف د افغانستان د خاورو استعمال اجازه نه ورکوو او د کار ته متوجه یو. البته ځینې مسایل چې موږ پورې تړاو نه لري جرړه او اسباب یې د نورو هېوادونو په کور دننه دي او باید ورته متوجه شي. په دې لړ کې غوره دا ده چې پاکستاني چارواکي هم د مسایلو د واقعي حل په خاطر هغه په پام کې ونیسي. په عمومي ډول موږ په سیمه او ګاونډ کې سوله او ثبات غواړو او هغه د خپل هېواد او سیمې د سوکالۍ او ترقۍ لپاره لازم بولو. نور هېوادونه هم باید په دې برخه کې خپله ونډه کار ترسره کړي او خپله کورنۍ دنده وکړي.
د سیاسي چارو کارپوهان د وسلهوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې پر افغانستان د پاکستان تورونه بې ځایه بولي او د ممتاز زهرا بلوچه تازه څرګندونې هغه ادعاوې بولي چې هیڅ کله د اثبات لپاره اسناد نشي وړاندې کولای. دوی له اسلام آباد غواړي چې له دغه ډول بې ځایه تورونو لګولو لاس واخلي او خپله ستونزه په خپل کور کې حل کړي او په خبره پاکستان په سیمه کې د امریکا یو پروژایي هیواد دی او واشنگټن هڅه کوي د تیر په څیر خپلې ناکامې پروژې پر یو ځل بیا تطبیق کړي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب الرحمن شمال وایي د امریکا متحده ایالاتونه به د پاکستان له لارې په سیمه کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له راتلونکي حکومت هم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي له ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره چې هره ستونزه پیدا کیږي باید د قناعت او اعتماد جوړونې له لارې یې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ناامني ورځ تر بلې زیاتیږي او پاکستان نه دی توانېدلی چې د خپلو وګړو امنیت تامین کړي. تازه د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کورما ایجنسۍ کې د مسافرو پر موټرو برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 تنو ته لوړ شوی او په ټاپیانو کې هم د 11 کسانو حالت نازک ښودل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د کورمې په تازه نښتو کې تر دې دمه 18 کسان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا له کورمې څخه خبریالان وایي چې د تیرې ورځې له لاریونو وروسته د دوو مذهبي ډلو ترمنځ په روان اخ او ډب کې تر دې مهاله 18 کسان وژل شوي او تر 10 په شاوخوا کې کسان ټپیان شوي دي. له پړاچیناره سیمهییز خبریال علي افضل رسنیو ته وویل چې دا مهال هم د کورمې ولسوالۍ د علیزی او باغان قومونو ترمنځ درانه جګړه روانه ده او دواړو خواوې د یو بل پر ضد له سپکو او درنو وسلو څخه کار اخلي. دغه نښتې د تیرې ورځې په پیښه کې د وژل شویو کسانو د جنازې له ادا کولو وروسته پیل شوي چې له امله یې په بازارونو کې ځینې دوکانونه د تیلو پمپ سټیشنونه او د استوګنو ځایونو ته اورونه اچول شوي دي. سرچینې وایي چې له ډېرو سیمو څخه خلک تېښتې ته اړ شوي او ځانونه یې خوندي سیمو ته رسولي دي. دغه نښته د پنجشنبې د ورځې وروسته کیږي چې هلته د تازه شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون 45 کسان په یو وسلوال برید کې وژل شوي وو. په کورما کې ځایي خبریالان وایي چې په سیمه کې حالات ډېر ترینګلی دی او د دوی په خبره چې ښایي د دغې روانې جګړې لمبې نورو سیمو ته هم خورې شي.